ځوانانو مشرانو او په سټیج باندې ناستې هغه تکړه ویاړلې له مزاحمته ډکې خوندې ثناءجاز عرفه صدیق رسیه شبنم جمیله او پروین زه ودوی ته سلام پیش کوم د دوی په همت ته او تاسو ته هم دا وایم چې په سفر کې یې دومره ونازوئ چې دا ناست خلک په کلیچې کې ملګرو هر کله هرې خوا راغلی وي حکم کله هره ځای راغلی وي خو د ارمان شعر دی وایي توره که هر څومره ښکاره ده توره دا شعر څرنګه دا څه ډېر ارمان شعر و چې توره ښکاره ده د دشمن ده خو په خپل لاس کې ده لاس یې زما زور یې زما واک یې د بل لاس کې ده نو دا هغه توره وه دا هغه کسان وه چې و ماته په سړک باندې ودرېدل ګرفتاره کولی مې خو په دې نه خبر چې دا دوی په دوی دومره نه پوهېدل چې موږ د چا په خولې دا ګرفتاره کوو د چا په خولې یې وړو د چا په وینا موږ د دې لاره ونیول دا نور څوک نه وه دا اوس ملګري ول کاکړان په کار نه دی چې موږ دلته د قومونو ذکر وکړو چې یا کاکړ دی یا یوسفزی دی یا لونی دی یا فلانی دی یا ډینګی دی دلته په پی ټي ایم د پی ټي ایم په پلیټفارم موږ د یو ملت خبره کوو موږ د یو قوم خبره کوو موږ د لر او بر افغان خبره کوو موږ اوس یو ملت یو خو دا کوم ملګري چې په سړک ماته ولاړ وه دا ملګرو دا ماته چې په سړک کوم کسان درولي وه دا یو زما د کور کسان وه ماته درولي وه زما د علاقې کسان یې ماته درولي وه دا هغه کسان وه دا هغه کسان وه چې کله یو کال له مخه په 2 ډسمبر باندې دې ریاست ارمان د شهادت پلان جوړ کړی و دا هغه کسان وه چې دې ارمان و شهادت ته یې لارې سمې کړې وې که څه هم ارمان د قتل د شهادت آډر یې جی ایچ کي ورته ووایي خو دې کسانو یې لارې ورته ټاکلې وې نن چې زما او د ثنا او د اړتیا د لامې غونډه لارې ونیول ملګرو هلته کسانو دا خبره کوله پښتانه چې کوم کسان ول پښتانه چې کوم ملګري ول هغو دا مجلس کاوه چې زموږ نوکري ده زموږ مجبوري ده موږ ته تنخوا راکوي زه دې پښتنو ته وهابو ته هم وایم چې له دوی سره نوکران دي او وشاتو ته وایم چې ای پښتنو ستاسو خاوره دومره له وسایلو ډکه ده تاسو خالي دا یو موټ راواخئ دا بستره د مځکې خاورې موټ راواخئ دا له سرو زرو ډکه ده تاسو د بل چا د مزدوري د نوکري هېڅ ضرورت نشته موږ په ځان کې وګوره ځان پښتون وبله ځان خپلواکه وبوله ځان له دې تور دښمنه راخلاص کړه ستا وطن له دومره وسایلو ډک دی چې ته به د دنیا تر هر شتمن د شتمنو ژوند کوې دا ستا غرونه ستا وسایل دا دښمن د تور دښمن چې دلته راننوتی دی دا په دې نه دی راننوتی چې موږ ډېر ښایسته یو دا په دې راننوتی دی چې ستا وطن له سرو زرو ډک دی ستا وطن له کرومایټه ډک دی ستا وطن له ګیسه له اوبو ډک دی ستا وطن له لرګیو ډک دی ستا وطن دومره مالامال دی چې ته یې سوچ نسې کوی خو بیا هم زه پښتون ځم په کراچۍ کې مزدوري کوم په دوبۍ کې مزدوري کوم په عرب کې مزدوري کوم په بل ځای کې مزدوري کوم زه پر خپله خاورې زما په خپله کلا کې زما په خپل کور کې د کولې ریز راووځي خو زه یې اختیار نه لرم زه چې یوه ګولۍ ځنورن هم بیا دا ټول د جي ایچ کیو دښمن دلته ولاړ وي زه دوی ته د برخې ګولۍ باندې ټیک تېر کوم ملګرو باجوا ته خو پکار دی شرم پکار دی خو موږ ته څه کول پکار دي دا ډېره لویه خبره ده باجوا دی که هر څوک دی که جرنل یحیی خان دی که مشرف دی که فلانا دی که ډینګا دی هغو پر ما باندې خوله خوند سوې ده پر ما باندې د حکومت کولو طریقه چې کومه ده هغه زده ده هغه ما ډېر په اسانه رانیولی سي هغه ما ډېر په اسانه یې ورکولی سي کیسه په ما کې بنده
ده زه په حیثیت یې یو قوم زه ولې دومره بزدله یم زه ولې دومره ناکامه یم چې د جي ایچ کیو د پنجاب یو څو جرنیلان او کرنیلان راځي زما په دا دومره ملت زما په دا دومره شمرول ملت باندې پاچاهي کوي زما دا شملور مشران یې د ځان غلامان کړي دي کیسه په ما کې بنده ده زه اوس څرنګه کولی شم چې د دې خلکو ځان خلاص کړم ملګرو د دې خلکو ځان خلاصول په دې نه کوي چې زه ورته د عدالت دروازه ور وټکوم او زه کیسې را راخلم چې زه ستا د آیین او د قانون لاندې خبره کوم په دې باندې اوس نه سره خلاصه شو موږ به خپله دا کامي جنګ چې اوس دوی له موږ سره له پښتنو چې کومه نسل کشي دی پنجاب ریاست دی له جي ایچ کیو چې د کوم د زموږ د نسل کشۍ پلاننګ روان دی موږ به دا ور ناکامه کوو دا څنګه ناکامه کړي دا به موږ دا خلک پر پښتانه چې اوس په داسپرو خاورو کې ناستي دا په سر راټولېږو دا به د وطن د دې کار د دې ولس بیانیه به راټولوو پر دې وطن به ګرځو چې زما پر وطن کومې مسلې دي دا دوه درې جرنیلان څومره دی زورور دي چې راتلي زما به ټول ملت باندې پر ما باطل کوي چې غلام کړی یم نو اوسه نه کلونه وسوه چې زه یې غلام کړی یم خالي د خدای خدمتګار د تحریک 100 کاله پوره سو زه د ډیورنډ له دواړو اړخونو غلام یم د دې یو څو جرنیلانو کرنیلانو له لاسه موږ دومره کمزوري نه یو تاسو راولاسئ پښتنو خپل تاریخ وګورئ تاسو برطانیې ته ماته ورکړې ده تاسو مغولو ته ماته ورکړې ده تاسو انګریزانو ته ماته ورکړې ده بیا دا ټول پنجابی څه شی دی چې تاسو ماته نشئ ورکوئ ارمان په بوري کې په دې ښار کې شهید سو نن د ارمان تلین دی دا جسد یې پښتنو را جوړه کړې ده د افغانانو پر کام مینو کام پاله ځوانانو مشرانو را جوړه کړې ده دا ریاست ما ته په لاره کې درې ما نه رایله کوي وایي تاسو به جلسې له نه ځئ دا جلسه به نه کوئ موږ به هم جلسه کوو هم به جلوسونه کوو هم به د کام خبره کوو هم به د دې ملت خبره کوو هم به په خپل وطن چې زما د وطن څوک ډګر ناستي د هغه نوم به په دا ګاښو د خپل دښمن نوم به په دا ګاښو هغه ته به تاسې په سترګو کې ګوتې وراچوو چې تا زما وطن یې خمال کړی دی تا زما په خاوره باندې جنګ جوړ کړی دی ته زما وطن راغلی یې زما د وسایلو ته غل یې زما د کورو ته غل یې نور دا اخلاق نه منو نور دا ستا جرأت ستا بدماشي په یو صورت باندې نه منو اوس مرک د بغاوت فیصله کړې ده د دې پښتون ژغورنې غورځنګ له لارې به موږ نور دا خپل پښتون کار له دې جنګه راژغورو له دې جنګه دې خلاصوو نور موږ د دې جي ایچ کیو نوره غلامي بیخي نه کوو نه بیا قبلوو زه چې راځم دا زما خپله علاقه ده په دې کې هم ما نیره کوي ملګرو ارمان چې کله شهید کاوه د دوی دا خیال و چې د ارمان د شهادت بعده به د ارمان کیسه ختمه سي نو دا د پی ټي ایم اواز به کم سي دا ځوانان به وسلې وبایلي دا خویندې به وسلې وبایلي دوی به نور د پښتانه کم خبره نه کوي خو دا خالي نن دا د نن جلسه چې څومره ولس راټول شوی دی دا د دې تورمخي دښمن پر مخه یو کلکه چبراخه ده او داسې چاپېرې به موږ بیا ورکوو دوی وایي چې موږ به دا تنظیم سره رامات کړو دوی دا خبره کوله چې ارمان که شهید سو نور اوازونه به بند سي دوی ته دا اندازه نشته چې تا یو ارمان شهید کړئ اوس راسه په ګوري کې په زرهاو ارمانونه ناست دي دا ټول د ارمان د ارمانونو ترجماني کوي دا ټول به د ارمان ارمانونه پوره کوي ملګرو موږ که دلته راټول شوي یو خلک که ما ته زما د شهید ورور ډاډګیرنه راکوي خلک که ما زما د کورنۍ اوښکې صفا کوي کله ما ته وایي چې زه ارمان ورور یم نو د ارمان په ارمانونو باندې به کار کوي د ارمان په لاره به ځي د ارمان چې کوم کار را شروع کړی و هغه به دوی تر سره پورې رسوي ارمان اول تر ګردو غټ کار یې دا و چې زه د خپلې خور ویار ته خنډ نسو جوړ د دې خور غوښتل د ارمان خور غوښتل چې د ارمان پر څنګ روانه سي د دې کام د دې ولس لاره خپله کړي د دې ولس سره په دغه لاره لاړ دا پښتون کام له جنګه راوژغوري هغه لاره نه کوي وربنده هغه داسې له ځان سره زه سره کړم په ټول پښتونخوا وطن یې وګرځولم تاسو به هم دا کار کوئ چې که د ارمان ارمانونه پوره کوئ تاسو په یقین ځان باندې د ارمان ارمانونه نه پوره کړي تاسو به له خپله کوره تاسو به له خپل ځان سره خپلې خویندې راوړئ تاسو به له خپل ځان سره خپلې مېرمنې راوړئ بیا به موږ د ارمان
یو ځوان لیډر په جیل کې دی ده چې کوم د دهشتګردۍ د دې پر لګولې وې د ده د قانون له لارې هغه د ده عدالت وایي موږ ورغلو په هغه دهشتګردۍ د پو کې ده ته ضمانت ورکوي شرم پکار دی اول خو دا د ښې لګوئ نه او ښې لګوئ دا خو لږ ورباندې مضبوط هم پاتې شئ ملګرو ته هغې پیغور راغلی دی ناستی پارون له جیله راووتی نن دلته په جلسه کې راته په کار دی چې دومره په ټکي کې داسې خلک دي زما سره په دې تحریک کې له ما سره د عارف وزیر غوندې حوصله مند خلک سره دي چې یوه سهار له جیله راخلاصېږي دا بل سهار دې ګوري ښار ته د دې جلسې دپاره ځان رارسوي هغې پښتون څو میاشتې وسوې چې په جیل کې ناسته وي د هغه هېڅ قصور نشته عدالت ته ځي عدالت تاریخ ورکوي عدالت ته ځي عدالت تاریخ ورکوي داسې یو شیراز میرمن نیولی دی داسې یو عالمګیر وزیر نیولی دی داسې یو عمل مندوخیل نیولی دی داسې یو زموږ بلا ملګري نیولي دي داسې یو بلا ملګري په جیلو کې کښېنولي دي خو په کیس تر اوسه یو شی نه دی پر ثابت شوی عدالت ته ځي تاریخ ورکوي راځي یو څو میاشتې یې وکړې وي یو څو میاشتې په آزاد کې دا یې ورځی تاسیس هم نه دي کړي ملګرو بس اوس خبرې ډېرې نه کوم ملګري ناست دي مشران ناست دي مېلمانه راغلي دي موږ به له دې جلسې به دا قسم خورو چې موږ به نور د پښتانه کام دپاره د پښتانه کام په خلاف د دښمن له لاسه نور موږ نه خرڅېږو نور به موږ د یو څو روپۍ دپاره د خپل وطن د خپلې خاورې ناموس به موږ پر دې جي اس کیو باندې نه خرڅوو نور به موږ دا جنګ چې کوم شروع شوی دی ډاکټر صاحب خبره وکړه چې نورو ملګرو خبره وکړه موږ نور نه د جهاد په نامه ځانونه وژنو موږ نور نه د دهشتګردو په نامه ځانونه وژنو موږ نور په هېڅ صورت باندې ځانونه نه وژنو موږ نور شهیدان نه ورکوو دا ځوانان چې ناست دي دا ټول غازیان دي دا به ټول وطن راګټي دا به ټول خپلواکي راوړي دا به ټول د ارمان بیانیه پر مخ وړي دا به ټول د منظور پښتون بیانیه پر مخ وړي دا به ټول پښتون کام را جوړوي دا تاسو ناست ځوانان چې یاست کوم پیغل چې ناست دي کوم مشران چې ناست دي مشران به زموږ پر مخ ځي موږ له بلیاره راشئ دا ځوانان دا پیغلې به په دې مشرانو پسې ځي تر هغه پورې به دا جدوجهد جاري وي تر هغه پورې به د زموږ دا مزاحمت جاري وي دا چاونیان دې واوري دا پولیس افسران دې واوري دا جي ایچ کیو دې واوري تر څو چې موږ خپل وطن له خپلې خاورې له خپلواکي نه وراوړې نور پر یو شي باندې کمپرومایز نه کوو ډېره مننه